تاسو ګورئ چې کله د سړي زکندنې انسان له دنیا څخه د تل او د ابد لپاره ځي، هر څه چې الله پاک ورکړي و هغه الله پاک ته برته سپاري. انسان د الله پاک په حضور کې پیښیږي. انسان په یو داسې اوږده سفر باندې د سینې خبر و درک معلومات او نه بیا څه مرسته د هغې خوا راتلی شي نه دې خوا پسې ورتلی شي. یک کې تنها تور ډوري لره تور قبر له د ابد لپاره بس بیا دنیا ته راتګ نشته. رحمان به بس وایي دوباره دې راتله نشته ای رحمانه، نون دیوار دی په دنیا کې شي که دروغ کې که رښتیا، دا نون دیوار دی د مسلمانو. اوس که ته درواغ کوې که رښتیا کوې که ښه کوې که بد کوې، دروغ و رښتیا دې ته وایي. نو عزیزانو په دغه ټیم کې تاسو قریبانو ته ګورئ، قریبان ټول په سړي ژاړي. که د سړي مور و پلار ژوندي هغه هم در باندې ژاړي، که د اولادو بچانو کورنۍ هغه هم در باندې ژاړي، ورور هم در باندې ژاړي، خور هم مور هم پلان در باندې ژاړي. هدف د خبرې او غرض د خبرې مې دا دی چې دغه قریبانو ولې ژاړي. یو بزرګ وفات کې دی، په دې ټیم کې د قریبان ټول ژوندي دي، د مور و پلار و پلان و پلان. په دا ټیم کې هغه پوښتنه ځینې وکړه، وایي بابا ته ولې ژاړې؟ هغه ورته وایي بچی ستا څه وروسته چې ته مړ سې نو له موږ لپاره به څوک پاته کېږي؟ وایي ښه. هغه وایي مور ته وایي موره ته ولې ژاړې؟ هغه ورته وایي بچی د تا پسې دې غد او د تا څه وروسته به زموږ څه کېږي؟ په تا مې زړه سوځي په پلانه پلان. ښځې ته ویل چې ته ولې برابرې ژاړې؟ هغه ورته وایي چې صاحبه د تا څه وروسته به زما څه کېږي؟ اولاد او بچان په دې وخت کې بعضې خلک دي زکندن سړي چې کمې دې ته مخکې کوي، وایي د دې به څه کېږي؟ دا ما په سترګو لیدلی دي، وایي د دې به څه کېږي، د دې به څه کېږي. عزیزانو دغه وخت د دې نه دی، دا وخت د دې دی چې مشتلقین و دې سړي ته ورکو، یعنې ووایي کلمه د لا اله الا الله قینو موتاکم بذکر لا اله الا الله، چې موږ د لا اله الا الله کلمه وایي. دونه به م نه ورته وایي چې ویې وایه، ځکه دا وخت د سختي کېدی شي د خدای دا ووځي چې نه یې وایم. نو ما دا هم لیدلی دي عزیزانو چې دا کوچنیان بچیان ورته رامخ ته مخې کوي، هغه ژړوي ورته چې په دې باندې به څه کړي، د هغې پلا سترګې واوړي بیا سمې سي، بیا واوړي بیا سمې سي. د خدای نیکبختانو ایمان یې ورته خطا کوي که څه کوي. نو خبره مو دا کوله چې بچیانو ته چې تاسو ولې ژاړئ؟ هغه هم ورته ویل چې موږ به د تاسو وروسته څه کېږي. دارنګه هر قریب ته نو اخر ته دې زکندن باندې چې پروت دی، دې سړي دی بزرګ دی ولید الله وژړل. هغه ورته ویل چې زما قریبانو پلار مور ښځې اولادو بچانو ورور خور ټول قریبان چې ما دي چې په ما خوا بدېږي، تاسو خو ټول زما د دنیا لپاره ژاړئ، تاسو خو ټول ژاړئ د خپلو ځانونو لپاره. هر سړي سره د خپل ځان غم ورسره دی. ښځه وایي چې زما به څه کېږي، اولاد وایي چې زما به څه کېږي، مور پلار وایي چې زموږ به څه کېږي، بچیان وایي موږ به چاته پرېږدي. ښه تاسو کې یو داسې څوک هم شته چې زما د آخرت دپاره ژړېږي، چې زما د دې تورې تیارې غم ورسره یي چې زه په روان یم، چې زما د آخرت غم ورسره یي، زه د الله په حضور کې پیښېږم د هغه غم ورسره یي. د دې لپاره هم ستاسو په دې ټوله کورنۍ کې څوک شته چې زما لپاره ژړېږي. عزیزانو که تاسو حقیقت دا خبره سره ومنئ ورسئ چې دا نن هم څوک مري وفات کېږي، دغه د ټولو قریبانو نه پوښتنه وکړئ چې تاسو د څه شي لپاره ژاړئ. هېڅوک به هم دا نه وي چې د هغه د آخرت غم ورسره یي، د سوالو د جواب غم ورسره یي، د قبر غم ورسره یي، د حشر غم ورسره یي، د الله په حضور کې د درېدو د کامیابۍ او د ناکامۍ غم دې د ډېر سړي ورسره یي. نو په لحاظه قریبان چې دغه ټول د خپلې دنیا لپاره ژاړي. د آخرت غم زما او ستا لپاره دی. دنیا کې کتار څنګه ژوند زندگی تیرې، ته به حرام وګټې او دی له بیا راوړې، ته به رشوت وکړې دی له بیا راوړې، لیکن نه به دې پلار څه خوشحاله سي، نه به دې ورور څه خوشحاله سي، نه به دې مور، نه به دې ښځه، نه به دې اولاد. او دا خلک ټول ستا د دنیا د پیدې لپاره چې په دنیا کې ته دې لپاره یو اصلت وي، یو پلان وي، یو پلان دغه لپاره ته ژړېږې، ستا د آخرت لپاره په ټول کور کې به څوک نه درپسې وژاړي. آخرت غم په خپله پکار دی.
د بل چا پر خیراتو باندې پام مه کوئ چې ما پسې بیا اولادونه خیراتونه کوي نو چې ته په خپله د خپل آخرت غم نه خورې ما تا ته اوس سر د خلاص کړي عزیزانو چې بیا به ستا لپاره څوک تا پسې ژړېږي ستا د غمه به څوک مړوي عجیبه وانتې که ده. همدارنګه درنو مسلمانانو د بلې نقطې ته ګورئ یو سړی چې کوشش کوي په کوشش باندې د جهنم دا سړی ځان بچولی شي لیکن همدغه سړی په کوشش باندې د مرګ ځان نشي بچولی. زموږ کوشش د جهنم څخه دی که کوشش مې د مرګ څخه د بچاو په خاطر دی.